بچان تعلیم یافته شي، زموږ بچان کالجانو یونیورسټیو ته ولاړ شي، زموږ بچان یو حد ته ورسیږي. نن ته ودې خبره ته ګوره ولې یورپ د موږ څخه په مخه دی چې هغه نن په اسمانو کې سیټلایټ کیسې دا جوړوي، هغو تعلیم وکړي. نو څه کوي د تعلیم په لحاظ سره بلوچ پښتون یو خو چې موږ په پوه سړي تعلیم وکړو، هغه ډیګري واخو، بلوچ پښتون هغه ځای ته نه رسېږي. دی لږ زما په زړه کې دغه خبره ده، لیکن هغه نسم کولی په دا مجلس کې. نو باید چې د موږ سره هر هغه ورور په دا څلور صوبو کې زموږ د صوبې په خوا مخ وګرځي چې زموږ بچان تعلیم یافته، اسناد ورسره دي، ډیګري ورسره دي، که بلوچ که پښتون دی، در کې ټوکرې دوی خوري. ډېره د افسوس خبره ده چې د غریب د مسکین مورې یعنی آګۍ خرڅوي، مورې دا کار کوي، دا بچی تر یو ځایه پورې رسوي. نو چې دا ورسوي تر دا ځایه پورې او د هغه بعده ډیګري په لاس کې دي، د بلوچ د پښتون ناپرسان څوک پوښتنه نه کوي چې به یې ودې ته ډیګري وکړي. جزاک الله وما علینا الا البلاغ. ډېر ښایسته خبره حاجي خدای دوست وکړه چې د علم په رڼا به ځان ښایسته کوو، چې څونه میرمن دي څونه نارینه دي دا ګرده دي راولاړ سي د تعلیم باندې توجه ورکړي، یو نوې نسل ته چې دی تشکیل دی ورکړي. ګلو کتونکو زموږ سره چې کوم دویم میلمه په خپرونه کې موجوده دی رشید خان ناصر، مرکزي جوائنټ سیکرټري عوامي نیشنل پارټي. د ټول له مخه څه رشید خان ناصر صاحب ته په خپرونه کې ښه راغلاست وایم. یو جهان منن د ټول له مخه مې د نن ورځ ډېره زیات مبارک سي. د مبارک سي. نن د ورځ په هکله څه ویل غواړي تاسو؟ زه خو د خپل جانب د خپلې پارټۍ د جانب موږ ټول پښتون ولس ته، ټولو پښتنو ته او ورسره ټولو د مظلومو قومو ته نن د پښتون کلچر ورځ چې ده د دې مبارکي ورکوم او ورسره دا خبره کوم چې پښتون کلچر یو ډېر تاریخي بیکګراوند لري، ډېر اوږد بیکګراوند دی په زرهاو کالو زوړ. نو ثقافت، ژبه، تهذیب، تمدن دا داسې شیان دي چې د کوم قومو چې دا شیان برقراره ساتلي دي هغو قومو خپل ژوند کړی دی. د ډېرو قومو چې ژبه پاته سوې ده، لا ثقافت ځین پاته سوی دی، خصوصا خاص کر ژبه هغه قومونه پناه سوي دي. ډېر قومو داسې تاریخ شته چې هغه په دې سیمه باندې بادشاهانې کړي دي. خو نن د هغو قومو په خوردبین کې یو انسان نه معلومېږي چې دا قوم څه څوک پاته سوي که نه پاته سوي، ځکه چې د هغو څه خپله ژبه پاته سول. نو زموږ بنیادي طور په دا ملک کې او په ټوله دنیا کې غوښتنه هم دا ده، زموږ بنیادي غوښتنه دا ده، د بلوچ بنیادي غوښتنه دا ده، د نورو خلکو بنیادي غوښتنه دا ده. موږ دا وایو چې موږ ته په خپله ژبه کې پکار دا دی چې تعلیم راکول سي. د خپلې ژبې تعلیم چا کړی دی د هغه نن د اسمانو ته رسېدلی دی. ته د جاپان مثال ورکوی سي، ته د یورپ مثال ورکوی سي، ته د چاینا مثال ورکوی سي. دا خلکو خپله بیالوجي هم په خپله ژبه کې ویلې ده، کیمسټري هم په خپله ژبه کې ویلې ده، ټول تعلیم یې په خپله ژبه کې دی. زموږ دلته د بده مرغه داسې مشکلات سره مخامخ یو چې موږ چې چیرې اوسو هلته موږ زموږ طالب علمان خالي ژبې زده کوي. یو ور تر پرایمري پورې پښتو وایي، له پرایمري باید بیا اردو شروع کړي، له اردو باید بیا چې ماسټر کوي ده بیا انګریزي شروع کړي. نو بنیادي مسله داسې ده چې د چا کله خپله ژبه پاته سوله د باچا خان الفاظ چې کوم قوم څه خپله ژبه هېره سوه پوه سه چې هغه قوم خپله ورک سو، کم قوم څه خپله ژبه ورکه سوه. نو موږ به د ثقافت کلتور دا خو تش لونګي تړل نه ده، تش جامې اغوستل نه دي. په ثقافت کې د دنیا ډېر شیان راځي. هر ښه خوی چې دی، هر د میرټ ښه خوی چې دی، ښه عمل چې دی دا د ثقافت حصه ګرځي. هر بد عمل چې په سوسایټي کې په معاشره کې کوم انسانان کوي دا عمل چې دی دا عمل د ثقافت خلاف کار دی. نو موږ پښتانه نن دا ورځ باندې چې د پښتنو د کلتور نړیواله ورځ ده او ټوله دنیا دا ورځ باندې
نو موږ به تش خالي او په لونګۍ ځان نه خلاصوو چې بس موږ لونګۍ وتړله بس موږ پښتانه سولو. موږ به هغه خویې چې کوم پښتنو په تاریخ کې چې د پښتنو کوم تاریخ دی او په تاریخ کې زموږ اتلانو کوم مبارزې کړي دي، په تاریخ کې زموږ خلکو کوم ښه خویې کړي دي، په تاریخ کې زموږ خلکو د همسایه قومو سره کوم کومک کړی دی، کوم مدد کړی دی، هر هغه ښه عمل به د خپل قام خپلوو، د خپل وطن خپلوو. دلته بیا زموږ ثقافت کمپلیټ کیږي. ثقافت د کمپلیټ کېدو لپاره بنیادي شرط ژبه ده چې موږ به د ژبې اوس زموږ په ژبه کې ډېر دغه د نورو ژبو داخل سوي دي الفاظ شیان. او بنیادي وجه دا ده چې موږ په ډېرو شیانو کې د خپل ولې زموږ د خپل اختیار یو نه چې کله زموږ خپل واک و اختیار وي په خپله ژبه کې تعلیم وي. ما د ټول مال د جاپان مثال، د چاینا مثال، د یورپ مثال زموږ مخته دی. هغو خلکو په خپله ژبه کې تعلیم کړی دی، نن هغه د دنیا د ترقۍ هغه اخري دغه ته رسېدلي دي. او موږ د پستۍ د نن څه 50 کاله مخکې د کوټ کم پوزیشن په هر حواله کې د ټریفیک نظام حاجي صاحب دغه درکړي کې د امن و امان مثال و، کې د ورورګلوۍ مجلس و، که د همسایتوب مجلس و. نن هغه مجلس پاته نه دی ځکه چې موږ خپل د کلچر څخه زموږ خپل د ثقافت څخه ورو ورو پر شا کېږو، لرې کېږو. نو موږ به نن دا عهد کوو، موږ خو خاص کر موږ خو کامپرسته خلک یو او داسې کامپرستي موږ نه ده کړې چې موږ یې تنګ نظره کامپرستي کړې ده. موږ ټول عمر بلوز خپل ورور بللی دي. موږ هر انسان، موږ د انسان بنیادي انساني حقوق د هر انسان دپاره غواړو. زموږ سیاست دې دپاره نه دی چې خالي د پښتانه دپاره دی، نه زموږ جدوجهد دې دپاره دی چې خالي د پښتون کلچر د بچاوېدو دپاره دی. موږ دا وایو چې په دنیا کې دی یو دستور یو قانون دی، یو فارموله دی، د اقوام متحده د لارې دی، د دې زموږ د ملک د لارې دي چې هر چا ته خپل په ځای باندې خپل کوم د هغه بنیادي انساني حق دی هغه په کار دی چې ورسېږي. هغه که د قومو دی مثال خپل باید چې قومونه په دې کې ازاد دي چې هغه په خپله ژبه کې تعلیم وکړي. باید چې قومونه په دا کې ازاد دي. اوس زموږ په ډېرو ځایو کې په دې عمل کې داسې ځایونه شته چې ته د لونګیو د صدریو د کپړو سره وه چې ته نشې تللی، دا پلانی کلب دی دلته نشې تللی، دلته ستا انټر نشي کېدلی، ته به 3 پیس سوټ اغوندې. نو د دې څه مطلب شو؟ د دې خو دا مطلب شو چې ته همغه څه زما کلچر، زما ثقافت، زما ژبه اخلي. زه په خپله په لندن کې وم، زه یو ځای ته ورغلم، هغو دلته د بغیر په جامو کې د چا انټري نه دی. ما ټول ما ستا چوټې په پښو دي، ستا کالي په غاړه دي، ستا صدرۍ په غاړه ده، دلته نشې راتلی. ما زه درتلی سم ولولې بیا ما خپل بیکګراوند هسټري ورته بیان کړه چې ما موږ پښتانه یو، زموږ داسې په زرهاوو کاله تاریخ دی، دا زموږ جامه ده، ته دا په ما نشې پابندي کولی، دا زما بنیادي انساني حقوقو ته دغه خلاف ورزي کوې چې ته ما ته ویل ته ستا 3 پیس سوټ نه دی اغوستی، دلته به خامخا دا شی اغوندي. بیا هغه ما په دلیل په دې باندې قانع کړلو چې نور زما خپل کلتور دی، زه ستا په ملک کې په خپل کالي کې ګرځېدم، دا حق زه لرم، نه ستا په قانون کې دا شی شته چې ته زما ملک ته راځې ته به دا کپړې نه اغوندې، ته به کوټ نه اغوندې، ته به صدرۍ نه اغوندې، ته به چوټې نه په پښو کوې. ما دا بیا نو دا مې مثال د دې پورې ورته ویلې چې موږ دا وایو چې کله د پښتنو ته په مختلفو حوالو باندې که زه 5 منټه صحیح وخت واخلم دا خو به نه وي، مشکل خو به نه وي. نو که کله پښتنو ته په هسټوریکل حواله باندې ته ورته وګورې، د ټول پښتنو هسټري وګورې، د پښتون ټول هسټري د محبته، د ښه مینې، د همسایه د حقوقو، د دې څخه برپوره ژوند دی. او د هغو کوم ثقافت چې دی، یعنې دا کوم جامې چې ته یې اغوستې دي، دا په جوړېدو باندې 6 کال د زنانې لګوي چې دا یوه جوړه ځان ته جوړوي، ځکه چې هغه د دا دی چې مثال د هغه باندې د انسان رنګ ښه کېږي، انسان ښه په ښکاره کېږي. نو د دې دپاره موږ دا وایو چې دا پښتنو کې چې اوس نن کوم یو نوی دغه داخل سوی دی، یو غلط کلچر ورته وایي. زه دا وایم چې په کار دا دی چې پښتون د همسایه سره بد نه وکړي، پښتون په کار دا دی چې بدخوري نه وکړي. دا ټول د کلچر حصې دي. پښتون باید چې د بل په جایداد قبضه نه وکړي، پښتون باید چې د بل کور ته وانه وړي، پښتون باید چې غلا نه وکړي. دا ټول هغه خوی دي، دا د پخوا زموږ په قام کې، زموږ په ولس کې، زموږ په وطن کې دا یو شی هم نه و. اوس دا شیان داخل سوي دي. نو دا شیان د خپلې معاشرې د ایستلو دپاره داسې ورځې لمانځل بیخي ډېر ضروري دي. موږ ستاسې د ټلویزیون او بیا خاص کار ستاسې زموږ بلویان وروڼه، بلوڅان وروڼه،
زه خو دا په دې کې راڅه قیمې ده زموږ په دغه ښار کې فارسي بانان هم شته هزارهګان هم شته هغه په کار دي چې موجوده وای آبادکار هم شته پنجابیان هم شته هغه هم یو نماینده په د ټولو قوم هم موجوده وای نو بیا دا دغه ته مبارکي ویلې وه نو زه په خپل طرفه د خپلې پارټۍ د طرفه موږ ٹھیک ہے سر میں کنٹینیو کروں مہمان دیگر رشتی شر کا میں انٹروڈکشن کرنا ہے نا میں پروگرام چاروں خانی ماچوں کی گوشت ہے کہ میں پروگرام تو کا بلوچی براوی پشتو استے پشتون کلچر ڈے بلے کیسے مہمان دیگر نشتگین ماں کا مو انٹروڈکشن کرنا ہے انہوں نے میں کیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے میں گناہ نشتگی سائمہ احمد خان نشتی سائمہ تروشات کرنے پروگرام ہے تو کا بہت زیادہ منت وار اور سائمہ گناہ اور میں کیسے ہر مہمان نشتی کش وشار پجے کاری تھی انٹروڈکشن ضرورت نہیں بلے پتا تھی میں نام ضرور رہندا کیسے ظاہر کرانی ڈاکٹر پروفیسر زاہد دشتی صاحب تر وشات کرنے پروگرام ہے تو کا میں بادشاہ رہے اور سینئر کمپیئر میں گناہ نشتی ہے ساتھی بہت زیادہ منت وار زاہد دشتی کو نہ میں پروگرام ہے تو کا کہ میں سیمی مہمان نشتی مہمائی کو نہ رہے میں گناہ محمد ہاشم خان نشتی پروفیسر بلوچستان یونیورسٹی کے گئے سر تراد وشات کرنے پروگرام ہے تھا چیالے وشے جوڑے خیریت ہے اور ماوتی دیگر مہمان کو رہے اشیاء انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں بات سینئر آرٹسٹ ہے میں پروگرام ہے تو کائٹ منشتی گئے بعض مشاہدی پجی کرتی اسٹیج آمہ ایک شاوتی ایک نام ایک مقام بنائیں تھی جمال بڑے صاحب نشتی جمال صاحب تراد وشات کرنے پروگرام ہے تھا چونے وشے ہاں منتوار اور شمع درستانہ کیسے مرچی روچ بعض زیادہ مبارک بھی پشتون کلچر ڈے سائمہ کو رہے سائمہ چما کیسے والی سوال کرنا سائمہ مرچی روچ حوالہ چتا چیئے گوشائی بلوچ براوی کیسے مرچی پشتون روچہ چوں منائے نگن تائی نظرہ اولی سرا کہ پشتون کلچر ڈے تو کم باز پشتون کلچر اور پشتون تاریخ مگبجہ بالکل اول استے کہ پشتون دنیائے 26 می کا ایتنک گروپ پہ پوری دنیا تو کا ٹھیک ہے دمی لفظ استے کے پشتون مطلب تاریخ آگما دیس تھا کہ پشتون چون مطلب کونے قوم ہے تو میں نے گپ کرنے کہ پشتون دنیائے 1200 و 1500 کونے مطلب قوم استے ایشی پروف اما استے انڈیا یک کتابہ رگوید امیشیا یک جنگی گپا استے کے سودیس اما گپ تو کا پشتونا یک بیان کتا کہ او پٹانس یا او پختانس لفظ انچو مطلب مینشن بھی کہ بیائے اور وتی بہادری او میرے سرا بیا جنگ کنے اچھا دمی استے کہ لفظ افغان کو جامعات کر گئے لفظ افغان یک ڈاکومنٹ مطلب دیستا 4ویں صدیہ یک ڈاکومنٹ ایشی نام استے بکترین ڈاکومنٹس آئیے تہا یک افغان چیفہ مینشن کرنا آئیے نام استے بکترین وطنہ برتگ وطنہ امیشیا مینشن کرنے یک جنگی واسطہ تو آ ڈاکومنٹ پروف کریں کہ آئیے افغان لفظ بکترین اولی سرا بکترین ڈاکومنٹ مطلب مینشن بھی دمی یک استے لفظ پٹان آ گشت بائبل کہ حضرت ابراہیم یک نواسے نام استے بٹان ایشی پد آ مطلب کونے نوکے دورہ آ پٹان بھی دمی یک استے کہ پٹان لفظ کیسر خان بانی پٹان ایشی یک ابا اجداد نام استے بٹان و پٹان ایشی پد آ پٹان کہلائے مطلب ٹھیک بالکل زموږ خو ډېر ښایسته خبره وکړه سایمې خور چې پښتون چې دی ډېر زړی هسټري لري د 15000 کال له مخه چې دی پښتون چې دی پر دا نړۍ باندې ځان پیژندلی دی اور د دا هم خبره وکړه چې د حضرت ابراهیم علیه السلام د نسل څه چې دی پښتانه ورونه مخته را روان دي جی غزالہ آپ زاہد دشتی صاحب ڈاکٹر زاہد دشتی صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ڈاکٹر زاہد دشتی صاحب نے گیچا پیورن باز زیادہ زیبا باز زیادہ گچین خاننگ ارادم بلوچ کلچر ڈے نورن تو پورا بلوچ سے انتا کہ زبان بلوچ قوم بلوچ اور اینو خوشی مطلب محسوس مرے کر کہ پختون کلچر ڈے ہے پورا مطلب پختون گیٹ اپ ٹی بس نورے نمی اینو انت محسوس مرنگ ٹی نم کی پختونی لم غزالہ اسی تی ایڈ کرنے خواہا ارا کے ڈاکٹر صاحب ہے نا دا کہرے ارا کے دا صدری بینانے دا کہرے بلوچی انتی تنگے اور ارا کے دا دستار بینانے آئی لنگی آئی کہرے افغانی دا مطلب ارتوما کلچر ارتوما دیوارا تنگے جی غزالہ تانیہ اور دائرہ فلک منت کے چونکہ ما درست سے دنیا تو کا آباد ہیں
पश्तून मरूची रोच मुनासिबत हम मुरादबादी दी पश्तून कल्चर डे के मुनासिबत लाजम कल्चर और सकाफत के मैं बलूचिया दो रबेदी गुशा एक कौमानी पज्जा रहा ये कौम ज़िंदगी वाजने के दुआएं रह बंदे अनचुके गज़ाला गोश लाजम बलोच कल्चर मवत बलोचियाम लाजम मन बलोच कल्चर दोस्त हैं बल मन दुआएं कौमानी कल्चर आनी रिस्पेक्ट इज़्ज़त और ये सेलिब्रेशन करेगी पर से कि ये या किस्में जवाने चीज़ें और पश्तून कल्चर हम चुके पश्तून कौम उनचु कदीब कहने कौम हैं चुके साइमा ये तारीखी बैकग्राउंड गब जब तो लाजम आइए कल्चर हम रिच शेर आबाद हैं ये मुख्तलिफ हैं वैरायटी हस्ते हैं पर कल्चर माँ डिफिनेशन फ़र्क करें ना कल्चर या कि टेंजिबल सकाफत कुछ है कि इंटेंजिबल दो कल्चर बाहर आऊँ टेंजिबल सकाफत अमाएँ कि ती मटेरियल हम पर कन ती पाग हैं ती पोशाक चवट हैं तो पाग देखिए मुख्तलिफ चीज़ें औजार आऊँ जेवर आऊँ और इंटेंजिबल सकाफत ती नफ्सियात हैं ती रवायत हैं ती ज़ुबान हैं ती अदब हैं तो मतलब ये दो बाहर भले दो ही प्रमोशन बुत्तुकाऊँ देमा बुत्तुकाऊँ और चुके ये रोच मुनासिबत माँ पश्तून कल्चर है गेटअप भी या ये पोशाक भी या ये टेंजिबल सकाफत भी आइए हम ज़ाहिर करें चुके गप मजलसा तो का ज़ुबान हवाला करेगी तो ये हवाला मतलब एक जवानी चीज़ की PTV बोला न द्रुआ माँ बलूची और पश्तू कल्चर कनगाएँ अनन करें वही से ज़ुबान गब्बू गाएँ ये हम या खूबसूरत चीज़ें तो लाजम कल्चर या सकाफत प्रमोशन वास्ता मुख्तलिफ चीज़ कार करना स्कूल तो का तालीमी निज़ाम वानक भी आहदे बलाएँ रोल हस्ते हैं कल्चरल सेंटर बां TV और रेडियो यानी प्रोग्राम बां आउदा ची शेंको तालान बां तो लाजम ये रोज मुनासिबत माँ ये गुशर लोटंग के भाई यकजहती म्यान रुई दोस्ती मेहर ज़रूरत हस्ते पर से मैं दुआएं कौम बां दुरुस्तानी रवायत यकीदू में मिलना इशनी तारीख यकीदू में मिलना मिजाज नफ्सियात तो का बाज़ नज़दीकी हस्ते तो बाज़ आ नज़दीकी माँ नज़दीक बेकने गेश्तर नज़दीक बेकने बल्कि दूर मकने दूरिया बल्कि ख़त्म बेकने या गैप की हस्ते आइए माँ बातें हवार बेकने ये में दुरुस्तानी फ़ायदा हैं कौमानी फ़ायदा हैं बाद ये कल्चरानी हम रोज चुक दारक बुआ हाँ सिंधी कल्चर भी या पंजाबी कल्चर भी तो लाजम मारा दुरुस्तानी कल्चर इस इज़्ज़त करने की वही कल्चर हम मोटिवेट दे अगर इज़्ज़त करें तो मैं कल्चर इज़्ज़त जी सही के मोहम्मद हाशिम साहब को रवा पश्तून कल्चर कैसे वती कुजाम चीज़ें कल्चर तो कुजाम चीज़ अच्छे गेश्तर मशहूर है कि अगर बिल्कुल डिफरेंट का दुमी ज़ुबान आचा दुमी कल्चर आचा जमाल एंड में को मैडम कुलश पेशा तुम मर्ची कल्चर दिया पाकिस्तान और पाकिस्तान अजदरा पश्तून बिरादरी और कल्चर डे जगह मन मुबारकबाद है ठीक है शुभ क्वेश्चन को तो कि पश्तून कल्चर डे वाला को कि शायद तमाम चीज़ें की दुनिया है मुख्तलिफ ना तो कल्चर डे वाला के पश्तून बिरादरी हैं या ईशानी के बुजुर्ग भी हैं तो आनी ये सस्ता कि आनी कौल फ़िल्म फ़र्क नहीं है हमा के यहाँ ज़बान आखना था तो हमारा ज़बान चका ओश तक था ठीक है ना और सदियों को पची हमा पुराना एक वक्त या मौजूदा वक्त इसे में हमा ही कल्चर डियर ज़ाहिर खनेगी ठीक है ना और दुमी एशिंग के एक कल्चर डे हवाला को मनी गुशा एशिं कि तमाम मैं बलूचिस्तान रकबा लिहाजा मज़ी सूबा है आमाई विचा पश्तून बलूच सराइकी सिंधी और पंजाबी ये दुआएं इधर रहा तो एक कल्चर डे हवाला में हमें तमाम को मानी रिस्पेक्ट करने कभी और मारा मिल के मौजूदा दौर है चक्का सोचे कभी ये मनी पैगाम में कल पश्तून कल्चर डे हवाला गो कि मैं एजुकेशन चाप जबू हाली शिकार ठीक है ना तो हमारी कुंडा तमाम जो बलूचिस्तान है मोतबरीन है या माँ मतलब मुख्तलिफ अंदा या गवर्नमेंट विचा आहार सोचे कि मैं तकरीबन स्टूडेंट हज़ारानी हिसाब चा दरा चुक मतलब नॉन एजुकेटेड है तो हमाहानी बारवा भी ये तमाम को मिल के सोच का ना कि भाई ईशानी वाना वास्ते हमारा अच्छी करने ठीक है ना और दुमी ये शेंग के मैं हमचो कि मैं कल्चर डे भी कि माँ मैं यार खुशी गुरा जोश जज्बा गुरा या पूरा साल इंतज़ार खाना हो तुम्हारा हम मर्ची ईशानी कल्चर डे यार भी हमें खुशी महसूस भी है कि भाई वशी चीज़ें ईशानी लिबास हैं ईशानी कल्चर जो इचा दुआएं चीज़ सामने मिला ईशानी कल्चर जो अच्छी चीज़ अहमन तो साहब ज़ाहिर कि ये वधी कल्चर वाला को वध पेश करना
तो हमा चीज़ाश माँ सीखूँ और मैं ज़रूरी है कि माँ वदी चा बाहिमी भाईचारा हमसाया गिरी यार मतलब जंग झगड़ाश का इस्तेमाल दीर भी कभी मारा एक भाई यार मोहब्बत पैगाम देगी कभी ताकि मिना वो वक्ता जदीद दौर तकाजानी मुताबिक हमारा मुकाबला करने कभी ताकि मैं दुमी तरक्की याफ्ता को मैं या दुनिया बाज तेज़ रफ्तारी गुरामा तरक्की करना माँ वती हमा कुंडा तवज्जो दूँ और मिनाग वालों चुकान ज़्यादा तालीम कुंडा तवज्जो दूँ गो के तालीम चाहिए ज़रूरी है कि हमारी मादरी ज़बान गुरा ये तमाम कौम की तरक्की याफ्ता जापान जर्मनी चाइना ये दुराएं वती ज़बान वजह तरक्की ना कि यक गैर है तुम्हारा ज़रूरी है एक कल्चर डे हवाला पश्तून कल्चर डे हवाला मनी पैगाम दिया कि भाई तमाम कौम मिलकर वती कौमी ज़बान गुरा फजिया और भाईचारा गुरा इल्म तरफा ज़्यादा तवज्जो बिल्कुल ډېر ښایسته خبره تاسو وکړه چې باید موږ د تعلیم خواته توجه وکړو اور ځان پوه کړو را روان کم چې جدید دور دی د دې سره یو ځای ولاړ سو ولې نن سبا چې دی لکه حاجي صاحب دا خبره وکړه چې جنګ د توپک نه دی د قلم دی اور کم خلکو چې تعلیم حاصله کړې دی کم قومون چې تعلیم حاصله کړې دی هغه ډېر زیات مخ ته تللي دي ګلو کتونکو زموږ سره خپرونې کې یو ډېر ښایسته میلمه بل هم موجوده دی جمال بړیچ چې زموږ د تعریف محتاج نه دی د ټي وي یو ډېر ښایسته آرټسټ د تیټر یو ډېر ښایسته نوم اور د دې سره ماشاءالله په فلمانو کې هم د پارټیسپیټ کړی دی نو جمال بړیچ خواته را به راځو اور دته به ټول له مخه په خپرونې کې ښه راخلاص وایم اور د نن د ورځ په هکله باندې څه ویل غواړې مننه تانیا ډیره مننه د ټول محفل مننه د پی ټي وي بولان مننه نن چې کومه کلتوري ورځ ده د پښتون د کلتور ورځ ده دا نمانځل کېږي نو دا په دې مې زړه ډېر خوشحالېږي چې باید دا د یوې ورځې مه وایي دا ټول عمر وایي نو به ډېر خوند کړی وای لکه څنګه چې رشید ناصر صاحب وویل چې کلتور په خالي په لونګۍ نه دی خالي په صدرۍ نه دی کلتور په ژبه کلتور به په ژبه وای په دین به وای په ایمان به وای په غیرت به وای نو بیا کلتور ښکاره کېږي لکه څنګه زما د بلوچ کلتور دی دغسې زما د سندي کلتور دی دغسې زما د پنجابي کلتور دی دغسې د شاهي پښتانه کلتور دی کلتور په ژبه باندې شایع کېږي چې څومره د ژبه ښایسته وه دغومره به ستا کلتور ښایسته وي چې څنګه چې ستا ابا او اجدا کړي دي باید دا دی چې موږ هغه شی وکړو لازمي نه ده چې زما لونګۍ وتړله نن ورځ ګرده ورځ په بازار کې ګرځم راګرځم لونګۍ مې تړلې ده نن ورځ تېره شوه سهار زه هغه لونګۍ بیا په کور کې په پیټۍ کې کښېږدم بیا یې پوښتنه نه کوم چې لونګۍ څه شوله نه ده خبره دا ده چې باید دا لونګۍ که زه تړم نو لکه ناصر صاحب چې وویل چې زه لندن ته تللی په لندن کې ما خپل د کلتور بیان وکړي نو هغو زه په هغه ځای کې چې کوم ځای کې د پینټ انټري و په هغه ځای کې زه په خپل کلتوري کپړو کې ولاړم نو لازمي دا خبره ده چې هغه به ګایلی ته خپل کلتور ورښکاره کړه هغه ته خپل کلتور که ته ورښکاره کړې نو به هغه تا ته عزت هم درکړي رسپیکټ به دې هم کوي او ستا پېژندګلو به هم وي چې یار واقعي دا پښتون دی دا بلوچ دی دا سندی دی دا پنجابی دی نو ډېر ښه خوند کوي نو بس لکه څنګه چې دوست محمد اکا وویل چې تعلیم حاصلول لازمي ده لیکن هغه په خپله ژبه کې که بلوچ ته د بلوچ په ژبه کې پښتون ته د پښتون په ژبه کې سند ته په سند کې ورکوي د په سندۍ ژبه کې تعلیم نو به موږ ترقي وکړو لکه رشید ناصر صاحب وایي زما په یونیورسټۍ کې زه خالي ژبې زده کوم زه چې سکول ته ولاړ شم اول وار زه الف ب ت س زده کوم نو اردو زده کوم بیا چې د هغه راوځم بیا د هغه بعد انګلیش زده کوم بیا چې زه د هغه وخت تېرېږي هغه وخت تېر شوی باید دا دی چې زه په خپله ژبه کې تعلیم ورکړم نو چې خپل بچي ته په خپله ژبه کې تعلیم ورکړې نو به هغه ژبې نه زده کوي بیا به هغه تعلیم زده کوي هغه به هغه معیار زده کوي هغه کلتور به زده کوي هغه حساب کتاب به زده کوي نور مشران ناست دي باید دا چې دوی خبرې در سره وکړي نو زه ډېر خوشحاله کېږم چې د دوی مجلس ډېره مننه خانه بېرته به ګلو کتونکو رشید خان ناصر خواته راځو اول خو زه دا وایم لکه چې د پښتني نن ورځ د کلتور ورځ د اتړونه دي اور چې جمال دا خبره وکړه چې صرف لونګۍ تړنګ د پښتون پہچان نه دی میلمستیا ده غیرت دی جرګې دي
غټې غټې فیصلې کیږي په جرګو کې اور نن چې د ډېر پښتانه ورونه چې دي اتړونه هم کوي. رشید خان ناصر څه زه دا پوښتنه کول غواړم چې نن تاسو داسې ایونټ ویسئ دي چې په هغه کې اتړ موجوده وي؟ موږ خپل د پارټي پروګرام دی په سپینې روډ باندې ثقافت حال چې دی موږ پښتون نیشنل نیټورک پروګرام جوړ کړی دی داسې نورو جماعتو جوړ کړی دی. بهرحال ما درته وویل چې نن پښتون کلچر ډېره ورځ ده. موږ رښتیا په دې ډېر خوشحاله اوسو دلته نن موږ سره بلوڅان وروڼه برویان وروڼه او زموږ د دې صوبې موږ رښتیا زموږ د پارټۍ چونکې دا د ثقافت ورځ ده پر سیاسي خبره نه ده پکار خو موږ په دا ډېر خوشحاله کېږو چې زموږ د پارټۍ په دې بلوچستان کې اوله ورسټانس دا و چې پښتون بلوڅ وروڼه دي. داسې حالات په دې صوبه کې تېر سو چې ډېر جګړې وسوې ډېر جنګونه وسو د ډېرو پارټیانو موقف داسې نه و لکه زموږ د عوامي نشنل پارټۍ موقف چې و چې بلوڅ پښتون براوی دا ګډ وروڼه دي سره. دا زموږ یو ښار دی زموږ ګډه صوبه ده موږ به یو د بل سره ژوند کوو تر څو په یوه صوبه کې اوسو په یوه انتظامي یونټ کې اوسو موږ به ګډ ژوند سره کوو په خوشحالۍ به ژوند سره کوو. که څه وخت دنیا ملکونه ماتېږي بدلېږي صوبې تقسیمېږي نورې صوبې جوړېږي بیا به دا وخت سره ګورو. نن زه ډېر خوشحاله به دا یم د پی ټي وي بولان ورته وایه پی ټي وي ورته وایه ستاسو د پروډیوسر اجاز بلوچ صاحب ټولو په دې شکریا ادا کوو چې تاسو نن ټول د دغه یو ګلدسته وه د بلوچستان تاسو ټول په یوه سټیج کښېنولې ده په دا خوشحاله یو. د ثقافت په اړه ما درته وویل ما دنیا کې یو قوم هم داسې نشته چې هغه دې خپل ثقافت نه لري. خو زه یو وضاحت کوم پټان افغان پښتون پښتون پلانه دا وه دا زموږ قوم چې دی یو پښتون دی بنیادي طور موږ پښتانه یو د 5-6 کاله څخه موږ پښتانه یو له دا زراو کالو بعد بیا دا نور نومونه بیا پسې راوتلي دي. اول د واره بنیادي طور موږ دا وضاحت د اصلي د ټي وي د لارې کوو چې موږ پښتانه یو ځکه چې موږ کومه ژبه وایو هغه پښتنوال ده. موږ نه پټاني ژبه وایو نه افغاني ژبه وایو نه بله داسې پښتون ژبه وایو نه بله موږ تش او تش ټول پښتانه پښتو ژبه وایو. نو موږ بنیادي طور پښتانه سوي بیا له پښتنو بعد دا بیا موږ ته اجازات میلاو سوي دي موږ فاتحات کړي دي تاریخ کې. نو زه بار دا خبره کوم مال ټول مال په زموږ په دې جدید دغه کې ثقافتي ژوند کې ورته وایه لا تهذیبي ژوند کې ورته وایه 13 کاله مخکې په پښتنو کې یو واحد انسان باچا خان و چې هغه په دې پښتنو کې پریکټیکلي طور عملي طور هغه خپل ژوند وکړي. هغه چې کوم شی خوړی هغه په خپل لاس کاري خپله سبزي په خپل لاس کرله بیا خوړل هغه د خپله یوه جوړه کپړې په خپله پرېمنځلې په خپل اوس په چا نه پرېمنځلې. هغه دا رقم انسان و چې هغه وایي ما په خپل ژوند کې د پښتانه یو کلی نه پرېښوی چې هلته زه په خپله ورغلم نه ما 3 شپې نه کې وکړې او ما د خپل پیغام نه ورسوم چې تاسې ښه کوئ تاسې تعمیر و ترقي کوئ تاسې تخریب مه کوئ. نو زموږ په دې نوې جدید دغه کې د هغه سړي دا خبره ده د باچا خان هغه وایي د پښتو ژبې سره به ډېر خیال کوئ کوشش به دا کوئ چې ژبه ورکه نه کړي. زموږ ډېر داسې قبیلې شته د پښتنو په دې بلوچ کې شته چې هغو څخه خپله ژبه یې رسوله چې ژبه ځینې یې رسوله هغه ولاړو هغه ثقافت یې خپل کړي تباهي خواته ولاړې هغه قومونه یقینا تباه کېږي. نو موږ به بنیادي طور دا خبره کوو چې موږ به د خپل کلتور سره خپل د ژبې د بچاو دپاره ډېر لوی جنګ کوو بنیادي طور ژبه چې ژبه له موږ خرابه نه شي. دویم خبره دا ده چې موږ په تاریخ کې ګورو زموږ تاریخ چې دی که د فتح خان بډیس دی که داسې د نورو خلکو دی د دې ټولو تاریخ کې داسې دی چې د هغه مثبت رول پاتې شوی هغه خپل وطن څخه ظالم د شړلو تاریخ پاتې شوی دی. هغه د خپل وطن کې دا غوښتل چې وروره زموږ د زنانو عزت یې محفوظ وي. هغه په خپل وطنونو کې دا غوښتو چې زموږ د وطن دی دا وسایل چې کوم وسایل دي دا وسایل باید چې موږ دا زموږ بچیان وخوري. د دې جنګ په نتیجه کې هغه بیا ډېر لوړ قربانۍ ورکړي. موږ هم نن دا وایو چې موږ د خپل تاریخي اتلانو ته چې وګورو خپل زاړه تاریخ ته وګورو نن چې دی نن موږ په هغه مقام زه به خپله دا وایم چې موږ نه یو ولاړ
موږ د بین الاقوامي انټرنیشنل جنگ دا زموږ وطن ښکار سوی دی د هغه جنګ سره زموږ تعلق نشته د نړۍ خپل جنگ دی راوړی دی زموږ په کور کې جوړ کړی دی دا جنگ تاوان یې زموږ دی ګټه د نړۍ نور زورور خلک وړي د دې جنګ د 40-50 کال څخه زموږ په خاوره باندې یو ډېر بدترین جنګ روان دی د هغه په نتیجه کې دهشتګردي راغلې ده د دهشتګردۍ په نتیجه کې زموږ معصوم انسانان وژل سوي دي اغوا سوي دي قتل مثلا 40-50 کال مخکې چې زموږ پښتون معاشره کې کوم حالات ولو چې هغه شیان موږ پېژندل نه هغه شیان چې دی هغه اوس په دې دغه کې چې دی زموږ په سوسایټي کې راننه سوي نو د دې دهشتګردۍ مخنیول د انسانانو د اغوا کېدو مخنیول دا ټول د دې کلتوري څه ده دنیا به زموږ معاشره په دا پېژنه د پښتنو غږ بس ته ولاړ څه امن دی د پښتنو کلي ته ولاړ څه هر چا موقع پناه واخه به ته سوله سوې ته یو ځای بد وکړه د یو چا کور ته ورننه ځالته ته په امان یې په جنګ په جدل کې به زنانو باندې لاس نه پورته کېږي په ماشوم به لاس نه پورته کوي خو اوس دا ټول شیان موږ د لاسه ورکړي دي د دې د واپس د راوړلو دپاره به موږ هلې ځلې کوو داسې پروګرامونه به کوو موږ به د خپلو خلکو ذهن دا ور جوړوو چې زموږ 40-50 کاله مخکې موږ هیروین نه پېژنده کلاشینکوف چا نه پېژندی هغه براتاوان چا نه پېژندل د خلکو جایدادو قبضې چا نه پېژندلې دا زموږ د معاشرې حصه ګسوله نه چې څوک به ګسم میراث هم د هغه دغه ته چا نه اوس یو ورور راولاړ شي د جایداد په خاطر خپل ورور داسې دی ورور دی هیروین ستا په جنا روډ ستا د کوټ تر ټولو پوش علاقه ده د ګرامر سکول کوچنیان راشنې کېږي د هغه په خوله کې هیروین خرڅېږي هیروین څکول کېږي نو دا ټول شیان چې دا سوي دي نو زه دا وایم چې زموږ سوسایټي په کار دا اوس ترقي کړې د خلکو سوسایټي چې مخته ځي ترقي کوي کلتور یې مضبوطه کېږي ژبه یې مضبوطه کېږي ایجوکیشن یې مضبوطه کېږي خو موږ چې دی زموږ که بلوڅ دی که پښتون دی د یو سازش تحت موږ دا خبره کوو چې زموږ ځوانان د نشې و د دغه په لت باندې اوس تربت چیرې دی پنجګور چیرې دی هلته هم هیروین رسېدلي دي خرڅېږي ځوانانو باندې څه کوي دا خو د دې ملک د انتظامي ډیپټي کمیشنر دی کمیشنر دی انتظامي نټان دي دا دو ذمواري ده چې د دا شیانو صفایي وکړي نو موږ دا وایو چې موږ خپله معاشره په هغه مقام غواړو په هغه سټیج غواړو چې کوم د پښتون تاریخي په زراو کالو تاریخ باندې یادېدله موږ دغه اوس دا نوی دغه چې را داخلېږي زموږ سوسایټي ته لازمه په سوسایټي باندې د جبر په طریقه باندې د یو سازش په طریقه باندې یو د بل چا کلچر راځي د پښتنو په معاشره باندې دغه کوي پابنده کوي دا به تې خامخا کوي د دې مخنیوي دپاره به موږ تاسو د تعلیم یافته خلک باشعوره خلک سیاسي خلک د انجمنانو خلک د ستاسو غوندې ورور انکاران تاسو ډېر ستاسو د هر پروګرام په لکاو انسانان ګوري ستاسو تر موږ ډېر زیات ذمواري جوړېږي موږ په دا ټي وي ته په کال کې ورځ راسو په 3 میاشتې کې ورځ راسو تاسو روزانه کې ناست یاست نو ستاسو د خوا په کار ده چې داسې پیغام ولاړ شي انسانانو ته معاشرې ته چې وروره دا کومه معاشره چې په کوم طریقه روانه ده په کوم ترتیب روانه ده دا موږ یو ډېر غټ کډې ته بیا هلته مو اچوي نو دې سره موږ ټول تباه کېږو نو دې تباهي د مخنیوي دپاره به موږ دا عهد کوو نن د پښتون کلچر ورځ ده زه د ټولې نړۍ پښتنو ته مبارکي م وایم او دا خواست دل کوم چې دا کومې خبرې موږ کوو دا زموږ د ځان خبرې نه دي یو خپله ژبه که په جرمني کې یاست که په امریکا کې یاست که په روس کې یاست که په مسافرۍ کې یاست کوشش دا وکړئ چې د خپلو بچیانو رشته خپل د وطن سره مش کوئ ټیک دی خپل نوی نسل چې دی هغه د خپل وطن سره په تعلق کې وساتئ نو بیا به هغه موږ سره که ته په اسټرالیا کې ته په جرمني کې ته په امریکا کې ستا یو نسل به د وطن سره په تعلق کې دویم نسل به 50% په وطن لمسی به دې ګسه دا بیا انګریز بیا به ګسه دا شی پېژني نه بالکل ډېر ښایسته پیغام رشید خان ناصر ورکوي چې ځان وپېژنئ خپل ژبه وپېژنئ خپل کلتور پرموټ کړئ خپل ځان مخته راولئ وایي هغه قومونه هېڅکله هم ترقي نه ده کړې چې د بل په ژبې ځان نه یې بلد کړی پر هر ملک کې چې ولاړ شئ خپله ژبه مه هېروئ خپله جامه مه هېروئ خپل کلتور مه هېروئ خپل ثقافت هېڅکله مه هېروئ د دې سره یو ښایسته غوندې سندره تیار ده ګلو کتونکو راځئ چې غوږ سترګو سو
دارک مجلس ټنو مې سور والله بخیرت پانه دم کې نوم خننګ ټینور پختون کلچر ډے اراده کې اټ سنن اور نن موزیک کمپیئر در تو لوک اور ننا مہمان کرا کر ننا اسٹوڈیو بازیبدار کرے نو بازیبا کرے نو تنا انینگ گپ پتن لیکن کنے پر کہ نکم گپ کیسا تو ای دادے کی ای پاوا ننا مجلس ٹی بشخندئی مرے زرس مخنگ مرے ننا مجلس ٹی اندن گپ مرے کہ نن اسی فیملی نہ ورک داڑے مطلب ننا اینو اندن تو لوکن بھائی بالکل سیریس مخو یفنے بشخند مرو یفنے تو دنیا ٹی بندہ کرنا وجہ نہیں بولنے نا حقیقت دادے تو کہنے تنا اسے ننا اسے انینو یڈس داڑے ساڑی سائمہ احمد خان کو دی قانون پارغ نن ثقافتی انت سمجھنا اور حقیقت سے ثقافت انت سے نن انتظار کینا پورا سال دوں کے خواجم پارے کہ نن اسے دیسن انتظار کینا کہ بھائی فلان دے برے کی کلچر ڈے منائے فے وقت فلان دے برے کا کرے انتظار مرے کا اور پورا سال ہم دستار صدری یا تو ہم پوشاک خو کو سے جگہ سے بندو پورا سال ہوتا ہے اگر خس میل جمع مرے کا لیکن اسے دیسن کا شنتا دیسن بے چینی سے انتظار مرے تو حقیقت تو رہنے کہ حقیقت ٹی انتظی جی سائمہ حقیقت ٹی تہذیب اور ثقافت حقیقت ٹی دانتو راکی نمپانا کی نہ خالی پوشاک نت سے کہ محدود کریں تو شاید خبر کی حقیقت ٹی حقیقت دادے کہ کلچر رنگ کرے ایزا لباس سے ہی خالی گمان کے اصل کلچر کرے نہ زبان نہ سوچ نہ رہنا سہنا اور دا کل برے رہے مثال اسی خالی لباس اٹ کیفت ہے اور کنا اورا سے مہمان اس برے صحیح سے یہ مو روایت اٹھونا خدمت کپر کنا سوچ امو ڈول مف تو کنا حساب دا کرے لباس اٹ خالی کرے کنا کلچر نظر بفک کلچر کرے سے سوچ سے امو ماحول اٹھیے کہ اسے بندغس اسے سوچ سے انتنا لباس یا مذہب نے حساب اٹھنا سے کلچر اس جوڑ کے کلچر نہ تیٹی زبانو شامل مرک اور کنا حساب زبان کرے کلم بلا ذریعہ کلچر دا ٹین میں اسے مثال سکتے ہوئے اکبر خان بکٹی نا اسے وارہ سے انٹرویو اسٹسل پارے انٹرویو تو بلوچیت کرے پائے آپ جو ہے اگر اردو میں یا انگلش میں بات کریں پائے انگلش کرے غلامت کرے زبانیں انتے کہ انگریز ایک دڑ بسر حکومت کرے دا کرے رول اسے ارا جاگہ نا بادشاہ بر ایک اوڑی حکومت کرے اتنے زبانیں اپلائی کے اتنے کلچر اپلائی کے ای کرے بلوچ سے اٹھو کر بلوچی عید کے نہیں کرے اگر اردو عید کے گوس یا انگلش تھی اگر پاس تو انگلش کرے غلامی نے زبان سمجھے ہوتا ہے غلامت زبانیں نہ کرے غلام دا صف غلامی آزاد مسلم انگریز تا عید ایسے کرے انگریزی کا پر انتے کہ غلام صف پٹ کرے جندنا سے زبان سے کرے جندنا سے کلچر سے تو کرے حسابٹی کلچر کرے نہ نامو سوچے نہ سے زبان آراٹی لباس وغیرہ روایت تک دا کل کرے شامل ہو نہ اگر خالی زبان ڈپینڈ کے یا خالی لباس ڈپینڈ کے نہ سوچ کرے نہ کلچر نہ حساب تو کرے حساب کلچر اور آگے لکھو کہ اگر ایسے قوم سے برباد کرو گی میں انہیں پہلے کلچر برباد کرو تو دائی دا دیکھیں مثال سے نہیں اگر تنا کلچر اوڑا اپلائی کیسے انگریز ایک داڑی اگر بسر پہلا خود داڑی کرے سب کانٹیننٹ آو اپلائی کرنے کے طور تے انتے ایک داڑی کلچر روایت اور سوچ مضبوط ہے اور آگے او کرے تنا سوچ امپلیمنٹ کرو سر مذہب امپلیمنٹ کرو سر ننی انگریز تے فرق مت ہو کے نن ڈائریکٹ کرے یا انڈائریکٹ ہو تو غلام دسکا مت سنے اور دوسرا ادا کنا حساب انگلش زبان کرے دسکا نہ ہو تو غلامی رہن اور اوڑن برعکسی دا پاو کے اگر زبان سینے دن کے پارے کے قوم سے برباد کرو انہیں کلچر چینج کرے دن کے نن کئی قومت خانان ان کے پارے بھائی داتیا قبضہ کرو یا داتا کلچر چینج کرے تینا کلچر تو ملائف تھا او تا کرے سوچ کی چینج کرے کلچر چینج کرے سو ننیا او آوارو بالکل قبضہ نہ ضرورت ہے فور ایگزامپل دس آگے چائنا مثال سے دڑ برے امپلیمنٹ کے تینا کل کلچر ہے تو پاکستان سلپک والا پاکستان چائنا مرک چائنا نے قبضہ نہ ضرورت ہے نہ انہوں کلچر اپنا پھر نہ چائنا ہوں بالکل واقعی بات زبردست بازارین حقیقت جرف دارا پاپا سب قومک مونوسی کارا اراتن ثقافت ہمیشہ زندہ تخیرہ اور گودی باز جو ہم پارے کی خالی زبان اور لباس نت سے کہ محدود کپن بلکہ ننا ارا کی ثقافت نہ پیغام کو یا ارا کے ہمیں بھاو پی رہی نہ رسم رواج کو نن اوفتے دسکا گیرام کپن اور انتا کہ انگریزی سے انٹرنیشنل زبان سے او نہ مجبوری او نہ بلکہ نہ مجبوری نہ نمونی درنگ تینا زبان کی خدمت کے سمونوسی دے سکتا تو نہیں سکتا جی بالکل صحیح گشتہ ہے کہ ایسے انگریزی زبان ہے یا جو کہ میں قومی زبان ہے اردو زبان ہے حالانکہ میں مجبوری دیستا اور میں کیسے یا کمیونیکیشن ذریعہ یہ زبان کیسے ہر مردم سمجھی ملک تو کا یا ملک کا چڈرنا وانے کا واسطہ ضروری ہے لیکن جو کہ میں بعض مہمان حمید گشتگت کہ ہمارے ٹائم ترقی کریں ہمارے ٹائم دے مریں کہ میں وسیع زبان ہے تو کا کہ نصاب تو کا میں وسیع زبان بھی میں وسیع زبان تو کا ماروانے لگ بھی چونکہ ماں مثال دے سندھ ہے سندھ چونکہ میں کسی ملک ایک صوبہ ہے اور سندھ تو کا ہر چیز سندھی تو کا
वानिनग सिंधी तो कहे अखबार सिंधी का आए के से मन शनाख्ती कार्ड दी था तो सिंधी तो कहे तो माशा एक शर है कि चुका नहीं वसा मुश्किल न भी हमें ज़ुबानें तो पैदा भी गए और हमें ज़ुबान तो कवान न गए तो एक कन्फ्यूज़ ने हम मैं बलूचिस्तान तो का किसी एक मज़न ने किसी कन्फ्यूजिंग है चुका नहीं वसा हमेशा क्या है बाज़ ज़ुबान लोग दिगर ज़ुबानें तो काबर का हमसाया नहीं गोना दिगर ज़ुबानें तो काबर का स्कूलें तो का दिगर ज़ुबानें चाहिए क्लासेस तो का ज़ुबान अलग है पता नहीं मारो गए मज़ीद अरबी आई तो का गई तो अंग्रेज़ी आ गए बाद ज़ुबान दुरुस्त ज़रूरी है हमें एक बलूचिस्तान खूबसूरत ये कि बाज़ मरदमान यक मरदमा शोंगे हफ्तश ज़ुबान आ गए कम्युनिकेशन हर चीज़ भी है कम्युनिकेशन ज़रिया हर चीज़ भी बात शर है भले तालीम की अगर वती ज़ुबानें तो का भी गुड़मशा हमा मुल्क हमा किसी कौम तरक्की का दे मरो कौम में था सकाफत तो का कि हमें तालीम दो ज़ुबान हमें कल्चर ज़रूरी कल्चर तो का किससे म्यूज़िक दिया गए कल्चर तो का किससे साज दिया गए चूँकि माँ वती दश्ती साहब अवर कने बलूची है चूँकि माँ सरोज़ हैं बैंजो हैं नरसोड़ हैं नरसोड़ तंबूरा बाज़ चीज़ है ना डांस से तो का और चूँकि चाप पे माँ अवर कने बाज़ अकसामा पश्तून ने बारा माँ कम आवाज़ मारा तो कुछ कि आएंगे मिसाज आएंगे म्यूज़िक आएंगे अदब और आएंगे किसते डांस और हमें चीज़ा नहीं बारा कम हमारा डिटेल हम अगर जी चूँकि तो गप्पा है ना कल्चर माना बेजान सख्त मज़ा नहीं माँ कल्चर जस्ट पोशाक जुमरा कार जिंद गुआजनी ये कौम ये दराजे मुद्दत या हज़ारा साल जिंद गुआजनी आवती जिंद ज़रूरत पूरा करने के वास्ता मतलब चीज़ जोड़ का या रवायतन रिवाज दाम नू रस्म रिवाज सूर सांगन रस्म